بسم الله الرحمن الرحیم. ګلالای زده کوونکو د هر څه نه مخته مې سلامونه او احترامات ومنم. وروڼو د اتم ټولګي د ریاضي په مضمون کې د په اوله برخه کې یې د حقیقي عددونه دي یا د حقیقي عددونو سیستم دی. راځو د حقیقي عددونه چې حقیقي عددونو نه مخته باید موږ او تاسو عدد او سمبول وپېژنو. نو د تاسو لپاره مهمه ده تر څو چې د چارت څخه یو څه واخلئ نو کتاب، کتابچه، قلم، مارکر او هندسي بکس څخه استفاده وکړئ. اول عدد هغه چې د کمیتونو او شیانو د اندازه کولو او شمیرلو نتیجه ښیي عدد نومیږي. هغه چې د کمیتونو او شیانو د اندازه کولو او شمیرلو اندازه ښیي عدد نومیږي. دا زموږ او تاسو د عدد تعریف شو. دویم سمبول له هغه شي څخه چې یو عدد لاسته راځي د هغه عدد سمبول بلل کیږي. له هغه شي څخه چې یو عدد لاسته راځي د هغه عدد سمبول بلل کیږي. مثلا دوه د دوه عدد سمبول دی. زه لیکم پنځه د پنځه عدد سمبول دی. سمبول خپل امیر سره نښه تللی دی. یعنې که چېرته زه ولیکم چې 362 درې په حروفو ولیکم چې 362 دا په سمبولیک ډول څه لیکلی دی. دغه سمبول زه په کوم ډول لیکلی شم؟ یعنې 362 کتابچې دي یا 362 قلمونه دي یا 362 کتابونه. نو زه لیکم چې 362 د دغه 362 سمبول څه دی؟ 362 دغه ته خپله چې د عددونو د چې سمبول یې. یا زه مثال لیکم چې 3 په حروفو مو ولیکل چې 3 د 3 سمبول چې دی دغه نښه د 3 ده. ارڅو د دغه نه مخته چې موږ تاسو حقیقي عددونه تشریح کړو، اول ارڅو عددي سمبولونه. عددي سمبولونه په 3 ډوله دي. اول رومي عددي سمبولونه دي، رومي عددي سمبولونه. دویم شرقي عددي سمبولونه. دریم هندي او غربي سمبولونه. ارڅو اول رومي عددي سمبولونه دغه رقمونه همیشه لپاره د فصل لپاره استعمالیږي یا په معادلاتو کې د رابطې لپاره استعمالیږي. لکه زه لیکم چې اول فصل د یو، یا لیکم چې دویم فصل د دوه، یا اوله رابطه دویمه رابطه. نو دا ډېر پخوانی استعمال لري، اوس وخت دومره استعمال نه لري. په اوسني وخت کې صرف د فصل لپاره یا د فصل لپاره یا د عددونو لپاره دا استعمالیږي. لکه یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. یو که چېرته د وي سره په چاپ طرف یو طرف یو عدد لیکلی شوی ده، دا معنی لري چې دا یو ترې کم شوی دی. که چېرته په ښي طرف کې ورسره لیکل شوی ده، دا معنی لري چې یو عدد ورسره اضافه شوی دی. نو یو دغه خپله 5 معنی لري. کله چې یو عدد سره اضافه شي، یو جمع 5 جمع یو مساوي کېږي 6. یا اوه عدد لیکمه دی 8، اته عدد لیکمه دی 9. نو اتونه د یو عدد بیا نشم ورسره لیکلی، ځکه دا تر 3 پورې لیکلی شي، 3 نه پورته نشو لیکلی. دغه ایکس ته لاس وایي. کله چې یو ترې کم کمه دا به څه شي؟ نه عدد به شي په همدغه ترتیب سره. نو دا عددونه اوس وخت کې دومره زیات استعمال نه لري. صرف کله چې موږ داسې فصل د کتاب فصل تشریح کوو، د فصل لپاره استعمالیږي، یا په معادلاتو کې رابطې تشریح کوو، یا د یوه معادله د بله معادلې څخه حل کوو. نو اوله معادله، دویمه معادله، دریمه معادله یې دپاره صرف دا نومونه ورکولی شي. لکه زه یم چې اوله معادله لیکم چې ax مربع جمع bx جمع c مساوي کېږي 0. دې ته اوله معادله یم. دویمه معادله یو x مربع جمع b1 x جمع c1 مساوي کېږي په 0. نو دا د اوله معادلې معنا ورکوي، دا د دویمه معادلې معنا ورکوي. یعنې که چېرته د کتاب د صفحو شمېر دپاره موږ د تاسو دا نشو استعمالولی، ځکه د دغې
لوی ځای نیسي یا د دې حجم بیخي ورسره زیاتېږي. یعنې که چېرته موږ او تاسو 500 عدد لیکو نو 500 عدد بیخي زیات حجم نیسي. نو دغه عددونه پخواني عددونه دي، یعنې دې ته کوم عددونه یې؟ رومي عددي سمبولونه یې. دویم شرقي عددي سمبولونه دي. شرقي عددي سمبولونه دا لکه د زمونږ او تاسو په هیوادونو کې زیات مروج دي. د ښي طرف نه لیکل کېږي 1 2 3 4 5 ټکی او داسې نور تلای تنې پورې. دغه عددونه سره موږ او تاسو بلد یو، یعنې زموږ او تاسو په هیواد کې دا عددونه کارول کېږي. دریم هندي او غربي سمبولونه، دا هم د چاپې طرفه شروع کېږي 1 2 3 4 5 ټکی او داسې نور. دغه ته غربي سمبولونه دي. ارڅو اوس خپله موضوع ته د 8م صنف د ریاضۍ په واله برخه کې حقیقي عددونه دي. نو ارڅو حقیقي عددونه په لاندې ډول داسې طریقه ووایو چې حقیقي هغه عددونه چې د نسبتي یا ناطق عددونو او غیر نسبتي یا غیر ناطق عددونو اتحاد چې حقیقي عددونه دي. یعنې زه لیکم چې حقیقي عددونه مساوي کېږي نسبتي نه لاندې ډول ښایي سټونه تېرېږي. نسبتي عددونه به کیو څخه نسبتي چې اتحاد وکړي د غیر نسبتي سره یا ناطق عددونو او د غیر ناطق عددونو اتحاد ته کوم عددونه یې؟ حقیقي عددونه. د حقیقي عددونو سیټ عبارت دی لکه ټکی -3 -2 -1 0 پای 3/2 ای او داسې نور. دغه ټول کوم عددونه یې؟ حقیقي عددونه. ارڅو په کتاب کې په بعضې کتابونو کې د حقیقي عددونه په آی آر څخه ښودلي. نه، د آی آر نه ده، دا خپله د ریل نمبر د حقیقي عددونه د REAL ریل نمبر دی. نو د آی دلته غلطي شوې ده. اوس خلکو ټول همداسې قبول کړي چې آی آر سره. نه، دا آی نه دی، دلته د آر د دویمه خانه لږه ډبل شوي ده تر څو یې د انګلیسي حروفو د آر څخه فرق وشي. نو دا په خپله آی آر نه دی، دغه آر دی، یعنې ریل نمبر. څو حقیقي عددونه په څو برخو ویشل شوي دي؟ په 2 برخو ویشل شوي دي. ناطق یا نسبتي عددونه، غیر نسبتي یا غیر ناطق عددونه. څو برخو ویشل شوي دي؟ په 2 برخو. ناطق یا نسبتي عددونه، دویم غیر نسبتي یا غیر ناطق عددونه. د ناطق عددونو سیټ موږ او تاسو په کیو څخه یو. زه لیکم چې کیو مساوي کېږي، دا خپله د A بربي شکل لري، یا په ساده ډول -U/2 3/2 5/2 3/4. دا 3 یا 4 دا خپله هم نسبتي عدد ده، ځکه که دې ته موږ او تاسو یو مخرج ورکړو 3/1 خپله کوم عدد یې تشکیل کړو؟ نسبتي عدد یا ناطق عدد. یا ناطق عددونه هغه عددونه دي چې تر جذر لاندې وي او ساده کول یې اساني. په دا ډول هم ویلی شي، یعنې که چېرته یو عدد تر جذر لاندې هم وي، ناطق په صورت کې ورته ویلی شو چې ساده کول یې اسون وي، یعنې دغه مربع جذر لوسته پاسونه سره تللی شي. دویم دی غیر ناطق عددونه یا غیر نسبتي عددونه. دغه عددونه هغه عددونه دي چې تر جذر لاندې وي، خو تر جذر لاندې هغه عددونه چې د هغوی مربع جذر ساده کول اسان وي، یعنې کله چې د مربع جذر نه خلوص شي یو پیره عدد لوسته نه روکوي، د عدد نیمګړی. یعنې که چېرته کوم عدد په لاس راشي نو هغه عدد که په خپل ځون کې ضرب شي په نتیجه کې بیا همغه عدد نه پوره کوي. لکه 2 کله چې 2 تر مربع جذر نه خلاص شي 1.4 ټکی او داسې نور. نو که د 1.1 دا زه خپل ځون کې ضرب کوم، ضرب یې 1.01 په نتیجه کې 1.9 عدد لوسته روکوي. یعنې کله چې دا غیر ناطق عدد دی، دا موږ او تاسې د مربع جذر نه خلاص کړو،
او بیرته بیا کوم عدد چې مربع ضرب نه خلاص شي په خپل ځان کې ضرب کو، نو دغه چې کوم عدد د جذر لاندې هغه لس ته نه راکوي، یعنې 1.1 د دغه تقریبي جذر دی. مربع کله چې دا د مربع جذر په خپل منځ کې ضرب کو 1.9 نو 2 عدد په لاس نه راکوي. دې ته موږ کوم عددونه یې غیر ناتج عددونه یعنې ګونګ عددونه. داسې مثال څلور عدد دی. کله چې د څلور عدد مربع جذرونه ناخوستی دی، دقت قوانین په ساده لیکم چې 2 په توان د 2 تر مربع جذرونه دی. کوم وخت چې د جذر درجه موجوده نه وي د هغې د جذر درجه 2 ده. نو زه لیکم چې 2 په توان د 2 تر مربع جذرونه دی. د دقت قوانینو په اساس لیکم چې 2 د توان په درجه باندې تقسیمیږي. 2 پر 2 مساوي کېږي 2 چې په 2 باندې تقسیم کړمه 1. هر عدد په توان د 1 خپله څو کېږي 2 کېږي. یعنې د څلور عدد چې تر مربع جذر لاندې دی څو عدد یې په نتیجه کې لاسته راکړو 2 عدد. که دا 2 زه په خپل ځون کې ضرب کړمه 2 ضرب 2 مساوي کېږي څو سره 4 سره. نو د څلور عدد کوم عدد دی؟ دا غیر ناتج عدد نه دی. کوم عدد دی؟ ناتج عدد دی. یعنې کله چې کوم مربع لوستری شي خپل ځون کې ضرب کړمه د څلور عدد په لوستر شي. نو د 3 عدد دا هم غیر ناتج عدد دی. د 15 ته جذر لاندې دا هم غیر ناتج عدد دی. او پای دا عددونه هم غیر ناتج عددونه دي. یعنې ناتج عددونه هغه عددونه دي چې تر جذر وروسته عددونه هم نه ختمیږي، یعنې نه ختمیدونکي دي. ناتج عددونه هغه عددونه دي چې د جذر لاندې هم وي خو عددونه ختمیږي. ارڅو دا نسبتي یا ناتج عددونه بیا هم په څو برخو ویشل شوي دي؟ په 2 برخو ویشل شوي دي. یو کسري عددونه دي، کسري عددونه. دویم تام عددونه. ناتج عددونه په څو برخو ویشل شوي دي؟ په 2 برخو. کسري عددونه، تام عددونه. کسري عددونه څخه موږ څه بلد یو یا د کسري عددونو سیټ موندلی دی. کسر دا هم یا په 2 برخه دی، خو دا بیا وروسته موضوع ده، دا کتاب کې نه ده تشریح شوي. نو همیشه دې بله دغه شکل A بر B شکل لري، یعنې 3 پر 2 4 بر 15 شپږ بر 1. دا ټول چې دي کسري عددونه دي. دویم کله چې نسبتي عددونه مخل چې 2 برخه لري چې یو کسري عددونه بل یې تام عددونه. تام عددونه همیشه دې پوره په زیډ څخه ښودل کېږي. زیډ مساوي کېږي -3 -2 -1 0 1 2 3. یعنې د منفي لا ته هینه شوي دي -3 -2 -1 0 1 2 3 ټکی تر هغه پر دې ته کوم عددونه یې؟ تام عددونه. تام عددونه بیا هم په څو برخو ویشل شوي دي؟ دا هم بیا په 2 برخو ویشل شوي دي. یو یې طبیعي عددونه دي، بل یې مکمل عددونه دي. طبیعي عددونه په n سره ښودل کېږي. دا خانه یې لږه ډبل وي، مساوي کېږي 1 2 3 4 15 ټکی. دې ته کوم عددونه یې؟ طبیعي عددونه. یعنې طبیعي عددونه د پوره شیانو د پوره شیانو د شمېرلو لپاره استعمالیږي، چې دا ډېر پخواني عددونه دي. یعنې پخوا خلکو تر ټولو لومړني عددونه چې حساب علم هم په دا طبیعي عددونه څرخېږي، طبیعي عددونه. دویم کله چې مو تام عددونه وخل چې هم یو طبیعي عددونه دي بل مکمل عددونه. مکمل عددونه په ډبل سره ښودل کېږي. که چېرته د طبیعي عددونو سره 0 یو ځای کو، کوم سیټ چې لاسته راځي هغه د مکمل عددونو سیټ څخه عبارت دی. ارڅو که اوس دغه چارج څه ولیکئ، د عددونو سره مخامخ کېږئ. په لنډ ډول بیا ته تکرارومه، کیدای شي د کمرې وجې رغلی کېنه. عدد هغه چې د کمیتونو او شیانو د اندازه کولو او شمېرلو نتیجه ښیي عدد نومیږي. سمبول له هغه شي څخه چې یو عدد لاسته راځي د هغه عدد سمبول بلل کېږي. فرض مثال دا د 2 نښه ده، یا موږ اودس چې 2 لیکو، د عدد دا د څو سمبول دی؟ د 2 عدد سمبول دی. عددي سمبولونه هم په 3 ډوله دي. یو رومي عددي سمبولونه دي، دویم شرقي عددي سمبولونه دي، دریم هندي او غربي عددي سمبولونه دي. رومي عددي سمبولونه مخته متوجه ده په رابطو کې یا د فصلو دپاره استعمالیږي.
شرقي عددو سمبولونه دا زموږ او تاسو په هیواد کې زیات مروج ده، دلته استعمالیږي. هندي او غربي سمبولونه اوسني وخت هم دغه زیات استعمالیږي. ارڅو خپل موضوع ته حقیقي عددونه هم په دوه برخو ویشل چې نسبتي یا نتیق عددونه، غیر نسبتي یا غیر نتیق عددونه. بیا نسبتي عددونه بیا هم په دوه برخو ویشل دي چې کسري عددونه دي بل تام عددونه. تام عددونه هم بیا په دوه برخو ویشل چې طبیعي عددونه او مکمل عددونه. که دا لیکئ یوه دقیقه یا 2 دقیقې انشاءالله دا لیکل کېږي د چارت. دا ولیکئ په لنډه وخلاصه شوي. یوه دقیقه یا 2 دقیقې. عددي سمبولونه دي وکتورین رسم کوي، رومي عددي سمبولونه، شرقي عددي سمبولونه، هندي عددي سمبولونه.